عکاسي کوئ؟ چې عکاسي کوو د چا عکاسي بنده ده ښه بنده اته بجې دي 7:30 بله دوی وایي اختر دی خو تر اوسه لا د کیک د خلکو پر چم خبر نه دی خپور سوي چې اختر دی که نه دی ناوخته هم دی شپه ده موږ کول کړي وو چې د اختر په شپه د کندهار بازار او چې په هغې کې څه روان یې هغه تاسو ټول ته درښکاره کوو نو خدای دې وکړي چې په بازار کې داسې څه چې په هغه ویډیو وارځي تاسو ته په درښکاره کولو وارځي زما ملګری راغلی دی احمد ولي خان هغه به مې ملګري نور انډیوالان هم په چارسو کې دي که پیرات بازار کې ورور ته مو بندو پیرات بازار کې راته منتظر دي ورځه د خیر سره او وبه ګورئ چې په بازار کې څه روان دي زه خپله تر اوسه په خپل ژوند کې به مې زه چې هم اول وار دی چې د اختر په شپه باندې ځم بازار ته نو د خلکو پر چم ډېر ورته خوشحاله یم اکسایټډ یم خدای دې وکړي چې ساعت مو تېر سي راځئ دوستان په هرات بازار کې موټران بند دي نو راله دلته زموږ دکان دی د چرګانو د باختر چکن په نامه دی دلته به موټر ودرو بره به زه د خیره سره بازار ته څوک راغلي دي څه حال دی د جنریټر هندارې پورته کړه زه به معلومات در ورکړم راغلو دکان ته جاوید څنګه جوړ یې په خیر یې ښه یې نه جاوید خان سره جاوید د څنګه دی پارکینګ دی که بل ځای موټر پرېږدې موټر به د لې په پارکینګ کې په سرای کې ودرو زه د دوی شان باندې چک کړمه بره به زه د خیره بازار ته د مینا څه پکې ظالمه چرګان خان دي یخچال چرګان دي ویډیو به ډېر اوږده شي نو زه ویډیو بند کړم بیا به د خیر سره چې هلته بازار ته ولاړو نو ویډیو به چلوم پارکینګ مو پیدا کړي موټر مو ودروئ اوس زه احمد ولي خان روان یو د هرات بازار خواته دغه چې ده دا د سپوږمۍ سالون علاقه هم ورته وایي مخته چې ده دغسې سیده تللې ده دا لار کابل بانک ته په دغه کونج کې بیا په روغو کونج باندې د زرغونیا نالي لیسه ده دا خو نو بس اوس په اصطلاح تازه کرار بازار کېږي نوی خلک د اختر شپه ده ډېر راوتلي دي پر سلماني واري نه کېږي دا امام مسلماني دي ابراهیمي امام په نامه دي دغه کوڅه بیا د ابراهیمي امام په نامه یادېږي دا کوڅه وایي د ابراهیمي امام کوڅه ده په کندهار کې رستورانټونه او هوټلونه دغونې ډېر سوي دي دغه یو بل ډېر ښایسته هوټل دی د نارنج کلا په نامه د نارنج کلا په نامه هوټل دی مخکې پر دې ځای باندې چې و شاندیز هوټل و خو اوس شاندیز هوټل لري دی پر ځای دغه نارنج کلا دی ډېر ښایسته عصري جوړ کړي دي نور هوټلونه هم څخه ډېر ښایسته جوړ کړي دي کرار کندهار هم فینسي کېږي دا سیسټم پکښې اوړي مخکې خو نه پخواني سیسټم هوټلونه اوس ډېر پرمختګ یې کړي دي دوستان دغه چې بیا دی دا بیا ګرده د ګروسري د کور د سامانو د دغه شانو دوکانونه دي دلته ګرده دغه اوس خو نو دی مارکاراس اوس موږ دوکانداران د اختر میوې هم اوس دا دي ځینې راوړي دي خو عموما چې دلته وریجې لوبیا پټاټې نخود رومیان غوړي دا شان ډېر خرڅېږي عمومي بازار چې دی د دغه شان دپاره دی خلک شان نه نیسي دغه بازار ته راځي دغه ځای چې دی د پخواني یا کوچني ښار چې ورته وایي د هغه پر مخامخ دی د ښار کوڅې دواړې پر خلاصې دي او د قادري سرای هم د دې نږدې موجود دی
دغه چې بیا دي ټول د لندې میوې ریډیانې دي دلته لنده میوه خرڅېږي ښایستې هندواڼې رغل دي پاکستاني ام دي ښه ښایسته ریډۍ یې جوړه کړې وه رنګارنګ میوې یې درلودلې مخکې 2-3 نور هم ډېر ښایسته ریډیانې شته دغه چې بیا دی دا هم د وریجو د دغه شانو مارکیټ دی و مخکې دا د میوې ریډۍ او د سبزیجاتو ریډیانې دا شان درېږي هغه بل مخ چې بیا دی ډېر غټ د برقي سامانالاتو مارکیټ دی دا مارکیټ نه وینئ دا چې په نام و دا مارکیټ یا نه دی نوم یې نه نوشته څنګه ښایسته دغه دي سیب چې دا خوا چې زه راځم رابینسم السلام علیکم صاحب څنګه یاست جوړ یاست په خیر یاست دا سیب په څو دي سیب چاریک په 100 افغانۍ هر یو چې یا هغه بیا په 200 افغانۍ اشنو و سره یې درښیم چینایي په 200 او دا ګیلاس په څو دی ګیلاس پاو په 160 په 160 درځم څنګه ښایسته دا به دا خوا چې راځو ته دغه چې ما درته ویل یو څو ښایسته ریډیانې سته ښه ښه میوې راوړي هغه دغه دي څونه هندواڼې دي ماشاءالله دا د افغانستان خپلې هندواڼې دي د فراه ولایت څخه راځي دغه د هغه مارکیټ بل مخ دی د برقي سامانالاتو مارکیټ دلته زموږ بل انډیوال دی هغه ته ورځو څه په وایي میده میده د کندهار کوچنیان دي داسې شوخان دي شتوبه میکو یو وارې کم یو پکښې راولم دا ته پکښې راوستلی دا په یوټیوب کې کومه ده کوټه مو کور مو چیرې دی نو کورونه موندلې دي ښه 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 ستاسو کور چیرې دی یو دا زرنج هم د غریبان دپاره ډېر ښه شی سو څوک د ریډۍ کار ځنې اخلي څوک یې چلی په بازار کې دغه ورور چې دی د ریډۍ کار ځنې اخلي هندواڼې یې پکښې اچولي دي دغه هغه د برقي سامانالاتو مارکیټ دی زه چې دا ویډیو ته ګورم ډېره بور داسې دغه چې د جامع عمر ده د ورځې به یې ورځ راسو د جامع عمر به د نن هم ډېر د ښکاره کړو د جامع عمر خوارکۍ کارونه خو نو په دا 25 کاله نه سوه خلاص طالبان څخه بیا د روس پورې طالبان د حکومت څخه چې د دې کار ایلاو بند کېږي تر اوسه بند دی مخته یو ټکر هم زه چې وم اوس ولته موټرسایکل والا یې شم په موټر وهلې د احمدالله زنګ دی چې څه وایي ایراد دروازه ویني د دې ځای څخه خو معلومېږي ډېره ښایسته یې جوړه کړې ده ګروپان یې پر ازړولي دي نو د نږدو څه به ورسو څه وسوله ول داسې کرا را روان یې سمیره دا چابک سي خو زما هم داسې پڼ انډیوالان دي ګرده ساړه کېږي یو د احمدولۍ چې ډنګر پکښې لرم څنګه احمدوله دغسې هم کله بنګړی دغه رقم یې خو زه کرا کلم سپین ږیری خبرې به ډېرې نه کوې د ځوانانو چمونه مه کوه زما پلار هم سپین ږیری دی ته هم سپین ږیری دواړه سپین ږیري سلامۍ دي د اختر شپانه بازار ته راوتلي او سودا کوو میده شاوخوا ګرځو ایرا دروازه ډېر ښه خوند هم کوي ګرده په ګروپانو کې به ستا ده غلاوي بیا چیرې وې ګورې د کندهار نومر خرابوئ یا نسته غلاوي نسته دوستان دا مازې سي چټي خبرې کوي
تازه رات دروازه خو ویني چې ماشاءالله څنګه ښایسته شوې موټر څخه ګور واه راکته د تبلیل لپاره زموږ سرتېري دي د امنیت لپاره راوتلي دي د دې کور ودان چې زموږ سره ښه کوي یا خیر است د هرات بازار لار چې ده د وسایطو پر مخ بنده ده دغه د شریخو دکانونه چې د شریخو دکانونه له نو نن بلا د شریخو وخت شروع سو دوبی سو سر د نن کار شروع کی په ټوله روژه کې بند و دغه چې دی نه یتینی خرڅي السلام علیکم ورور څنګه یې جوړ یې په خیر ولا نو کار شروع سو روژه خلاص ولا دی خواته بیا کسابې دي د غوایي غوښې خرڅېږي دا بغلو کې لیړیانې ولاړې دي رخچینې او دا شان خرڅوي ټول دکانونه راوتلي دي رخچینې او دا شان خرڅوي دلته مخامخ چې ما د شربت دکانونه ته بورس مخامخ چې بیا دي د شربتو دکانونه دي ګرده خلک داسې راته ګوري چې وایي څه کیسه شروع ده دغه د شربتو دکانونه دي دلته اکثره د شربتو مرباوي او دا شان دي دلته د ګني جوس خرڅېږي په دغه ځای کې چې بیا دي ټول خلک د موبایلو میموري کارټونو شان ډکوي فلمونه او دا شان پکې کې دي روش کال زه په افغانستان کې نه وم نو خلکو یې خورا کیسې راته کړې وې وایي ډرامې و شان شروع خدای دې وکړي چې موږ تاسو نن هغه ووینو دلته چې دي چولې ورته وایي چولې خرڅېږي او دا چې دي د غورې اوبه دي د غورې اوبه ګیلاس څه څو دی وروره 2 افغانۍ په 6 افغانۍ په 6 ته یو 3 دمیانه ګیلاسونه را جوړ کړه تازه د غورې اوبه باسي کنټینري خو به نه کنټینري چیرې وایي تازه یې باسي ور د صفا شی دی ګوره خدای څنګه ناست دی بس یو ګوړی مې یو सोटा यार प्रोती पता है कि वो अपना जीव सुधा हमारा देश में नहीं मिलती پښلمۍ بلا نسته د دل اواز زړه ته تیاره ده نرماله دارک ډېر خوندورې دي دوستانو کنټینري دي دغه چې دی د باوري شاپینګ سنټر په نامه دی د بوټو د چپلکو د دې شانو دکانونه دي
دننه ډېر رش دی موږ به دغسې سیده ولاړ سو که چیرې داسې مکمله ویډیو جوړو خو بیخي په 2 ساعته 3 ساعته ونیه که خلاص شي دا ټول د چپلکو دوکانونه دي دلته ساعتان کالیو دا شان هم خرڅېږي رات بازار ورته وایي په دغه بغل کې چې دی بیا یو ډېر پخوانی او زوړ مارکیټ دی چې د خیري مارکیټ په نامه سره یادېږي دغه مارکیټ دی نو خلک مخکې یوازې دغه ځای ته راتلله خو اوس ماشاءالله رات بازار ډېر غټ شوی دی مارکیټونه وشان ټول ډېر نوي نوي پکې راغلي دي نو مختلف جنسو دپاره مختلف مارکیټونه جوړ شوي دي خو مخکې په دغه خیري مارکیټ کې به د فلمو دوکانونه هم وه د ټلویزیونان دوکانونه به ومو د ټلویزیونان د جوړېدو دوکانونه به ومو ټول په دغه یوه خیري مارکیټ سره راټول شوي وو خو اوس ماشاءالله بازار ډېر غټ شوی دی دغه د مسلم اسحاق په نامه مارکیټ دی ډېر غټ مارکیټ دی چې په دې مارکیټ کې موبایلونه د سافټویر انجینران دا شان ټول دلته کښېني سافټویر انجینران څخه مطلب دی چې د موبایلونو جوړوي او پروګراموي دا شان کوي د آیسکریمو ماشین ولاړ دی د کشتۍ او د آلو بالو د جوسو ګاډیانې دي دې ته بیا فالدا وایي د نارنج اوبه ټول راوتلي دي دا موږ غریب ملک دی دا بیچاره راوتلي دي کوچنۍ دغه یې ایښې ده پیپسیان یو دا شان یې په ټپ کې یخ کړي دي خرڅې یې په ګاډۍ کې شریخ خرڅې دلته عینکې هم خرڅېږي دا کوچنۍ ګاډیان دي سږ کال په دې یو څه راشکام دي چې موټرسایکلان یې بند کړي دي نور کله به موټرسایکلان نه وه بند یوازې به موټران بند وه سږ کال موټرسایکلان او موټران دواړه بند دي سرپوش بازار ته به ځو دا سرپوش بازار ما هم سم نه دی لیدلی نن بیا د خیره ګورو دغه ناني بیا په ګاډۍ کې پیپسیان یو شان اچولي دي خرڅوي یو څه اندازه ځای نو دغه تکراري دوکانونه دي د ټوکرانو دا شانو د دې لپاره چې ویډیو ډېرې اوږده نه شي ریکارډینګ بندوم بیا انشاءالله مخکې که څه نه وي ناولده شی و انشاءالله ریکارډینګ به شروع کوو دغه چې دی د نوي سړک علاقه ده دغه لار 400 ته تللې ده او دغه هم نوي سړک ورته وایي شلومبې هم په غوره کې ایښې دي نږدې و چې بیا ځغور سوی وه هلته غټه ډبره پرته وه اوس دا یې 400 ته راللو دغه هم ډېر زوړ مارکیټ دی د ټلویزیونانو دغه شان پکې خرڅېږي د وخت څخه او دا چې دی انصاري مارکیټ دی دا خو نو نوي جوړ شوی دی ډېر غټ مارکیټ دی داسې تر هغه کونجه پورې تر نوي سړکه پورې وتلی دی دلته یو چین والا ناست دی بل چین یې خرڅوي د اختر په مناسبت نو ډېر خلک راوتلي دي دا دوی زه پر هر چا باندې د خبرو زړه نه لرم ډېر خلک خوابه دي په 100 کې 80% خلک چې دي هغه په ریکارډینګ او په دې شي باندې خوابه دي